بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1444 هجري سپلمیز کال د شوال المکرم 5 نیټه ده چې د 1402 د غوایي د میاشتې د 5 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د اختر شپې ورځې او ډاډمن امنیت کسبګرو د دې امنیت څخه خوښي څرګنده کړې ده. د فاریاب ولایت یو چارواکي سره د مولانا حقانی لیدنه په دې لیدنه کې د فرهنګي اړیکو په اړه خبرې وشوې. او د روغ شوو روږدو لپاره د کار موندنه یو شمېر روغ شوي روږدي به د مالګې په کان کې کار کوي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په هرات کې کسبګران وایي د اختر شپې ورځې په پوره امن فضا کې تېره کړي دي. د هغوی په وینا د اسلامي امارت مجاهدینو د تلاشۍ په مرکزونو کې د خلکو سره د نیک چلند له مخې کار اخیستی دی. د هرات امنیه قمندانۍ ویان هم څرګندوي چې د مجاهدینو د تلاشۍ او د خلکو همکارۍ له وجې د نیکه مرغه د اختر په ورځو کې په ښار او ولسوالیو کې هیڅ ډول ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د اختر 5مه ورځ ورو ورو بازارونه عادي حالت ته راګرځي او د اختر رخصتي مخ پر ختمېدو ده. په بازارونو کې کسبګر وایي د اختر په شپه ورځو کې په آرامه فضا کې خپل فعالیت کاوه او هیچ ډول امنیتي ستونزې نه دي لیدلي. روزای واقعا ما بده کنم بیشتر وقت بودیم به این ور شبی هم که واقعا تا 1 بجه 2 بجه شب 3 بجه شب به بازار بودم که واقعا 1% خطی فقط چک پوینت ها بسیار مرتب همونطور منظم بود که فقط هم یک بازرسی میکرد میگفت بفرمایید گپ گفت نبود. واقعا امنیت زیبای واقعا لوکس بود. از هر حساب انشالله که ما بیشتر هم میبینیم. شبایی که مثلا اگر ما بیرون میشدیم شبایی بود که کسی ممانعت برای ما نمیکرد. شبایی بود که ما میتونستیم مسیرهای خیلی دور سپری کنیم. بسیار تشکری. چک پوینت ها از اون چک پوینت هایی بود که بسیار به احترامانه مؤدبانه خود مردم رفتار خاصی داشتن. خیلی از اونها تشکر میکنیم. د بل لوري د امنیه قمندانۍ ویان هم وایي چې د اختر په شپه ورځو کې الحمدلله په ښار او ولسوالیو کې هیڅ ډول پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه ورځې د امن په فضا کې تېرې شوي دي. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه په پوره توان سره د اختر د مبارک ورځو د امنیت د تامین په اړه باندې پوره کوشش او زیار ایستلی دی. موږ د دوی څخه مننه او قدرداني کوو. الحمدلله د هرات په ښار کې او په 19 ولسوالیو کې په ډېر نورماله توګه امنیت تامین او کومه امنیتي پیښه یا هم جنایي پیښه نه ده ترسره شوې ده. شکر الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ د ولس په خدمت کې دي. د هرات سیمه ییزه اداره هم ژمنه کوي چې دوی به د موجوده وضعیت د ساتنې په لاره کې تل زیار وباسي. الحمدلله ما در تمام کشور خصوصا در هرات در شب و روزهای عید کدام واقعه امنیتی نداشتیم و همچنان برای شهروندان اطمینان می دهیم که همیشه امنیت شما تامین هست و نیروهای امنیتی در خدمت شما قرار دارد. دا ټول په داسې حال کې دي چې د ښار او ولسوالیو اوسیدونکي د موجوده وضعیت څخه خوښ دي او د هغه هرکلی کوي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس د فاریاب ولایت د تامیناتو ادارې آمر سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې یادونه وشوه چې د هرات او فاریاب فرهنګي اړیکو د لا ټینګښت په موخه یې هنروال دغه ولایت ته لیږلي ترڅو د دغه ولایتونو دودونه سره ونښلول شي. مولوي حیات الله مهاجر هم فاریاب ولایت ته د دې هنروالو لیږل د دود دستور د ودو په لاره کې مهم وبلل. دا راز مولانا حقانی د دې سره سم د رباطسنګي ولسوالۍ مرستیال مفتی عبدالرحیم سره هم لیدنه وکړه. مولانا حقانی وویل دغه وزارت د مقام د لارښوونې له مخې به په یاده ولسوالۍ کې یو کتابتون پرانستل شي. په هرات کې د کډوالو ریاست وایي دوی په تیر کال کې د مؤسسو او امارت د لوري 90 میلیونه افغانۍ مرسته ترسره کړې ده. دغه اداره وایي په تیر کال کې 22,000 کورنیو ته مرستې ویشلې دي. د دې ادارې رئیس مفتی ادم خان سعد وویل دوی په تیر کال کې 22,000 کورنیو ته د نظام او مرستو او مؤسسو په همکارۍ مرستې ویشلې دي. دا راځي $688 او لازمه توکي د دغه ریاست د لوري خلکو ته مرسته کړي.
هغه د اغیزمنو مرستو د ویش غوښتنه وکړه. وی ویل چې 10 مؤسسې په دې برخه کې مرستې کوي. مفتي سعد وویل په تیر کال کې څه د پاسه 600,000 تنه په داوطلبانه او جبري ډول هیواد ته راستنه شوي دي. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 4 تنه د نشئی توکو د پلور په تور ونیول شوه. د هرات نشئی توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د هرات د مربوطاتو څخه 4 تنه د نشئی توکو د پلور او کارونې په تور نیولې دي. د دې کسانو څخه یو اندازه نشئی توکي هم ترلاسه شوي او هغوی تر څارنې لاندې دي. د کسانو ته دوسیې ترتیب او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د هرات نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ادارې او د مالګې او شرکت ترمنځ د هوکړلیک له مخې یو شمېر هغه کسان چې نشئی توکي پرې ایښي په کار وګمارل شوه. د دغه برخې مسؤلانو په وینا اوس مهال شاوخوا 15,000 کسان په اړوندو کمپونو کې میشت دي او په نظر کې دغه ټول کسان په کار وګمارل شي. د دې کسانو څخه 1500 تنه دغه کار ته ولېږل شوه او دوی د دې کارموندنې څخه خوښ دي او غواړي چې دوامداره کار ورته برابر شي. نور حال په راپورټ کې د مالګې کان ته د نشي پرېښودونکو 1500 تنو لیږل پیل شوي دي. دغه کان د غوریان په ولسوالۍ کې موقعیت لري. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلان وایي دوی هڅه کوي پاتې نورو کسانو ته هم چې روږديتوب یې پرېښی دی د کار زمینه برابره کړي. وخت لمونځ او په دوی به په هر څه باندې سر خلاص دی. نن کله چې ودوی اوس دوی په دې باندې پوه شوله چې موږ بچان لرو، موږ کورنۍ لرو او موږ باید داسې یو د خپل د بچان لپاره، خپل د کورنۍ یا خپل د مور او پلار لپاره خدمت وکړو او دوی ته یو داسې یو شی پیدا کړو. نو انشاءالله اوس په دې باندې ډېر خوشحاله دي او تاسو ته معلومیږي انشاءالله تر دا خو ډېر ښه کار دی. دغه چارواکی اداره زیاتوي چې نږدې 1500 جریبه په کوکنارو کرل شوې ځمکه په بیلابیلو ولسوالیو کې تخریب شوي او په دې تړاو 80 تنه نیول شوي دي. دا راز د مالګې کان قراردادي شرکت مسؤل وایي دوی د دې کسانو څخه یوه 24 نفري ډله د 2 اونیو لپاره په کار اچولې چې ښه پایلې ورکړي دي او د دې کسانو په شمول به 1500 تنه په کار وگمارل سی. وقت استخراج، فصل استخراج همه اکنون انشالله از برج سیر شروع میشه تا برج 8 و 9 انشالله تا سر زمستان کار استخراج جریان داره و ما کوشش میکنه که به مراتب بیشتر از افراد در انتقال دیم به سر کار انشالله. د بل لوري دغه رخصوي روږدي د مسؤلانو د دې هڅو هرکلی کوي او وايي د دې نه وروسته به د معاش په بدل کې د خپل کورنۍ لپاره کار کوي. مسلمانان موږ ته غږ نه کوي، موږ پر طبیعت موږ کار کوي. داسې نه و چې یو څوک موږ پر سر ولاړ چا ژر کوه داسې دی هسې دی هر کان چې رومانه موږ په خپل میل درلوښته هغسې که چای که ډوډۍ که رومانه هر شی برابر د الله پاک نه شکرګزاره یم چې بیا پر دې لارې باندې ولاړ نه شم او خپلې جامعې ته یو خدمت وکړم او د افغانستان د اسلامي امارت نه ډېره ډېره مننه چې موږ ته دا خدمت وکړي. خیر دی یوس یک جوان سپاس که ما را سر کارم میبرن. به خیر خدا کنه زی بر ما زن و بچه‌م و سر کار به فک فامیل ما برسیم کار کنیم دیگه بس دیگه تا کیم. د یادونې وړ ده چې د روږدو راټولولو کمیسیون د بیلابیلو ادارو د غړو څخه جوړ شوی او شاوخوا 15,000 روږدي د ښار او ولسوالیو څخه راټول او تر درملنې لاندې نیولې دي. محترم لیدونکو دا و خبرونه او په دې برخه کې ستاسو پام د سبا ورځې د هوا حالاتو ته راګرځوم. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات شهر المر 11 درجه 14 تیتای 14، غوریان المر 11 درجه 18 تیتای 15، کراخ المر 11 درجه 10 تیتای 14 او پشتون زرغان المر 11 درجه 12 تیتای 14. دا و خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د اختر شپې ورځې او ډاډمن امنیت کسبګرو د دې امنیت څخه خوښي څرګنده کړې ده. د فاریاب ولایت یو چارواکي سره د مولانا حقانی لیدنه په دې لیدنه کې د فرهنګي اړیکو په اړه خبرې وشوې او د روغسوو روږدو لپاره د کار موندنه یو شمېر روغسوي روږدي به د مالګې په کان کې کار کوي.
محترم لیدونکو دا د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه تر بیا مو په لویو بښونکي الله سپارم هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شي